د ننګرهار ولایت اقتصاد ریاست سره په همغږۍ د کډوالو چارو ریاست تر چتر لاندې د هیلري فاونډیشن په مالي ملاتړ او د WCC موسسې په تخنیکي همکارۍ سپینغره وچین ولسوالۍ کې د پاکستان څخه 50 راستنو شویو کورنیو سره د خیاطۍ وسایلو مرسته وشوه. د ننګرهار کانال مسؤلین د تیر کال پرتله سږ کال د خرماو حاصلاتو کې د 4 ټنو زیاتوالي خبر ورکوي. د دوی په خبره پر وخت د سرې او درمل ورکول د خرماو له بڼ سالمه ساتنه او د حاصلاتو د ډیروالي لامل دی. د ننګرهار شیخ مصري ښارګوټي کې د شورټ بال 10 اوریزه کرکټ لیګ د شیخ مصري ښارګوټي 11 سټار لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسید. مسؤلین وایي د ټیپ بال په دغه لیګ کې د بیلابیلو ولسوالیو څخه 40 لوبډلو برخه اخیستې وه چې څه باندې 2 میاشتې دوام وکړ. د ننګرهار کوز کونړ ولسوالۍ کې د ختیځ میشتو په شهي قوم مشرانو د یوې غونډې په ترڅ کې د افغانستان اسلامي امارت څخه خپل بشپړ ملاتړ څرګند کړ او زیاته کړه چې هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د دوی له نوم څخه په ګټې اخیستنې یا د دوی په سیمه کې تخریبي کړنې ترسره کړي. ننګرهار کې د یو جومات د بنسټ ډبره کېښودل شوه. د ننګرهار ولایت حج اوقافو ریاست مسؤلینو په حضور کې د شیرزاد ولسوالۍ لوی ترمې سیمه کې د ضعیف خلکو په مالی لګښت یو جومات د بنسټ ډبره کېښودل شوه. دغه جومات چې په 18 بسوي ځمکه په پاخه او اساسي ډول جوړیږي په یو وخت کې به د سلګونه لمونځ کوونکو د ځایېدو ظرفیت ولري. ننګرهار کې 2 تنه 195 زره جاري افغانیو سره ونیول شول. د ننګرهار ولایت شینوار ولسوالۍ کې امنیتي موظفینو هغه 2 تنه نیولي چې له پاکستان څخه 115 زره جعلي افغانۍ رالېږدولې وي او دلته یې پرې پلور او پیر کاوه. نیول شوي کسان تر پوښتنو لاندې دي چې وروسته به قانوني اجراءاتو په موخه عدلي او قضایي ارګانونو ته ور وپېژندل شي. او ننګرهار کې د تازه میوو پلورونکي وایي سږ کال د وطني میوې نرخونه مناسب دي او په خبره یې هیوادوال کولی شي له دغې میوې استفاده وکړي. دوی خپله وطني تازه میوه خوندوره او له هر ډول کیمیاوي درملو پاکه یادوي.